هیڅوک څوک نشي وژلی. ما ټول عمر ریښه وویل بیا هم ژوندی یم. خفه به خفه دي خلک، روزي خدای پاک ورکوي، غني کائنات پیدا کړي دي. او تاسو ته ما بیا بیا اگزامپلز درکړي دي چې په نینو پارټیکل کې کومه دنیا ده هغې ته اړو څوک رسېدی نشي. په کاربن ډاټس کې چې کومه دنیا ده هغه یو نوې دنیا ده، هغه یو بګ ورلډ دی. دا یونیورس ته خلاصېدو نه دی. تاسو به د لوږې نه مرئ، ستاسو نه څوک ریسورس نشي اخیستی، خو کنجي کوم ځای ده؟ کائنات چې دي خدای پاک یو لویه خزانه پیدا کړې ده، لامحدوده خزانه ده، هر څه پکې شته. خو کنجي چې کومه ده نو هغه علم دی. که زدام کو نو دا خزانه ستاسو ده، او که زدام نه کو د نور خلک به یې راوباسي، تاسو له به په سر ټک درکوي او د خوار په شان به یې درته درولي څنګه چې در سره اوس کوي. د دغې غیرته نه ران شئ، تکړه شئ، بادران شئ او د خلکو نه ډېر سبق ووایئ او د خپل ریسورسز قیمتي کړئ. چې دا تاسو قیمتي کړئ نو تاسو به نورو قومونو سره اوږه په اوږه ودرېږئ او نران او تکړه او ایکول هیومن بینګ به ګڼلی شئ. او که دا مو نه کړل نو ټول عمر به خیرات ته ناست شئ، خوار وزار به یې، بد حالت به وي، پاسپورټ ته به درله خلک سپک ګوري، چې بل ملک ته ځې نو د غل په نظر به درته ګوري، د ورکوونکي په نظر به درته نه ګوري. او که ستا سکر ورومي، سکر ورو، خو چې د هغه جیب کې پیسې او ستا جیب خالي نو ستا شکل به خواري، خوله به دې خوارئ، موسی موسی به ورته خوله کوې، هوا به درله لفټ هم نه درکوي. او دغه حل د ټولې دنیا دی، د ټولې دنیا دغه حل دی چې ته خوارې نو خوار به دې ګڼي، که ته مالدار شوې، تکړه شوې او نر شوې نو نر مالدار او تکړه به دې ګڼي. نور ټایم ستاسو نه لمه، د ټولو بې کچې شکریه ادا کوم. ټولو چې کوم سټوډنټان دي، اگر چې ما بی ایس ته هم ټیچنګ نه دی کړی، ایم ایس سی ته مې هم نه دی کړی، ټول عمر مې ایم فل ته او پی ایچ ډي ته ټیچنګ کړی دی، او هغې ما ته ډېر لوی ریوارډ را کړی دی. چې کوم سټوډنټان زما د دې ځای نه تللي دي هغې په خپلو خپلو یونیورسټو کې خپله خپله لیبارټرۍ جوړې کړي دي. زه پې هم فخر کوم، هغه ادارې پې هم فخر کوي، او ما ته هم زده کړه کړې ده او خلک ته هم زده کړه کوي. او ستاسو سپیشلی شکر گزار یم چې زما سټوډنټان نه یې پاتې بی ایس والا، او بیا هم ماله دومره عزت راکو. نو خدای هم درانه کا، خدای هم کامیاب کا، او خدای در باندې د مور پلار او د خدای پاک چې د انسان د ځمکې ته سره رالیږو، خدای در د هغه کار واخله چې تاسو د ځمکې په مخ د مسلمان غلام په شان یاد نه شئ، خو د یو نر مسلمان، د یو بادر مسلمان، د امن پسند مسلمان او ترقی پسند مسلمان په نوم باندې یاد شئ. خدای هم کامیاب کا. ډېره ډېره مننه. خدای هم خوشحاله. ستاسو په کلو کې د 200 کالو څوک شته؟ هم چې چېرته داسې ښه بې خونده سړي یا د هر څه نه پټي کوڅې ته چریني راوتی شته څوک؟ د 150 شته؟ د 150 او 200 والا څه شو؟ یو سړی ما ته وښیې چې د جهان نه ټولو نه غټ ډالو او هغه اوس هم ژوندی چې نشته، نو بیا تاسو ولې دلګان کېږئ؟ په دې خبره سوچ وکړئ.